السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رياض الصالحين په دې هفتوار درس کې موږ د توبې مسلې بیانولې چې باغې باندې مؤلف رحم الله باب راوړی دی او پای کې بعض آیتونه او حدیثونه راوړي چې موږ د توبې تعریف او د توبې د قبلېدو شرطونه او بعض آیتونه او بعض حدیثونه دا موږ په تیر شوي درس کې بیان کړو. یو څو حدیثونه پاتې دي چې هغه د توبې سره تعلق ساتي او ډېر اهم دي. هغه به انشاءالله د الله سبحانه وتعالی په توفیق سره نن بیانو. زموږ په درس کې اولنی حدیث دی وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه ويجي أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال، رسول صلى الله عليه وسلم دا خبر کړي و، كان في من كان قبلكم رجل، ساسو مخکې چې کم امتونو کم خلکو پاغو کې یو سړی و. دا اوس دی چې رسول صلی الله علیه وسلم د تیر شوي امت د یو کس واقعه بیانوي او دا دلیل دی په دې باندې چې رسول صلی الله علیه وسلم د الله د طرف نه را لېږلی شوی پیغمبر و، ځکه چې هغه د تیر شوي امت خبره کوي نو د هغه ته چا ووایي چې داسې شوي. او دا خبره الله په قرآن کې خپل پیغمبر ته کړې ده چې دا کومې خبرې چې موږ ته کوو نو د تیر شوي امتونو ده، ما كنت تعلمها ولا قومك من قبل هذا، نه ته پته و دی او نه ستا د قوم ته دی پته و. نو دا د رسول صلی الله علیه وسلم د نبوت دپاره دلیل دی چې هغه د تیر شوي امت د یو کس خبره کوي. وی دغه سړي دا چل کړی چې قتل 99 نفسه، د چې دی نو یو کم 100 کسان وژلي، قاتل انسانو او د الله سبحانه وتعالی نه لرې انسانو، ځکه دا کسان ووژل. نور د مؤمن او چې رب العالمین ته نږدې نو د هغه شان نه دی او د هغه طریقه نه ده. هغه مؤمن ته کنځلې نه کوي نو پاتې له ده چې وجني به. خو دا سړی دی چې د الله نه لرې شوی او چې سړی د الله نه لرې شي نو د هغه به دغه حالي چې هغه به دې ته نه ګوري چې ما څه وکړو. نن سبا د دې وخم دا غټه فتنه ده چې مسلمانان په خپلو کې لګیا دي یو بل وژني. د هغې غټه وجه دا ده چې د الله سبحانه وتعالی یره نشته په زړونو کې. نه ته به په مخه به اخبار کې او په ټي وي کې دا خبرې اوري چې فلاني ځای کې دماکه وشوه، فلاني ځای کې دومره مړه کړو، فلاني ځای کې دومره مړه کړو، او مسلمانان یو بل پورې نښتي. دا غټه فتنه نن سبا الله سبحانه وتعالی د دې فتنې نه موږ لرې ساتي. خو دا په سړي کې دا فتنه راشي چې کله د الله نه نه یېري، چې سړی د الله نه یېرېږي نو هغه مسلمان ته کنځلې نشي کولی، پاتې له ده چې وژني به. دا سړی د الله نه لرې یو کم 100 کسان یې مړه کړو. فسأل عن اعلم اهل الارض، نو بیا یې تپوس وکړو چې په دې ځمکه باندې په دې وخت کې څوک ښه پوهېږي، یعنې علم چا سره دی. نو فدل على راهب، نو هغه ورته یو پیر یې ورته وښو، پیر چې هغه په دې ګرجه کې ناست یو عابد او زاهد انسان و. په پیر او په عالم کې فرق وي. پیر دی چې دی عبادت ډېر کوي، علم ورسره نه وي، او عالم سره علم وي. نو هغه ورته چې ده پسې ورشه، دا ډېر چې دی یو پوه انسان دی. دا هم د دې خلکو غلطي وه چې تاسو د پیر ښایې، نو دې مسله کې عالم په کار دی، अब جواب ورکړي. دا نن سبا زموږ دغه طریقه ده چې چا ګیره پرېښوده بس دته مولوي صاحب دا مفتي صاحب، او چې چا قرآن زباني یاد کو بیا خبره ختمه شوه. چې زباني قرآن چاته یاد دی نه دا قاري صاحب بیا غټ قاضي دی د کلي چې په دغه بیا خلک مسوي چې ته چاته وایي چې ورور د سره ګورې علم نشته، نه ته وایي ښه قرآن یاد کړی او د سره علم نشته،
یو سړی قرآن یاد کی په ترجمه نه پوهیږي په تفسیر نه پوهیږي حدیثونه نه دی ویلي د علماو سره نه دی ناسته سره څه شي علم دی خو صرف قرآن ورته یاد دی کنه بس دغه ده نه نور د دینه خو سره څه شتي هیڅ سره هم نشتی دا زموږ د خلکو غلطي ده چې بس هر ګیری والا او چې سړی دوه درې خبرې د دینو کې یا چې د سړی تقریر وکي بس د دنیا بیا موږ غټ مفتی او عالم جوړ کړو ته به سړی ته ګوري د سره علم شتي د قرآن او حدیث او کنه او غالبا چې خلک گمراه کیږي نه د دې نیمچه مولیانو د لاسه گمراه کیږي چې هغه سره علم نه او خلکو ته مولا وي هدي نن سبا د خلک چې گمراه کیږي غالبا دغه مولیانو د لاسه نیمچه مولیان شي ناغه خو بخپل دا نه وي زاغه ته شیطان یو دغه ورچو د خبره تقوا غوړي چې سړی وي چې ما سره علم نشتی یو تقوا غوړي د مؤمن انسان چې سړی ته وي چې ما سره علم نشتی ما ته دې مسلې پته نشتی ور د مؤمنی او ودغه چې کوم دغه بيدینه خلک دي نو خدا خبره نه کوي دغه تجارت روان دي او ته نه وي چې مولا نه یم او غلطي به زمونږ ده چې مونږ هم چې څوک ویني بس دغه مولا جوړ کو امیر صاحب ته جوړ کو پلانې صاحب ته جوړ کو د صرف په دې باندې چې د ګیره پر خو دی یو ځکه دوه خبرې خولي وکړي نو هر مسلمان به دوه خبرې خولي کوي چې الله ته نږدې یو سړی د مسلمان دی الله سبحانه وتعالى یریږي او ذکر رس مجلس کې خولي خبرې درې سلور کړو دې راس موږ د مولا خو نشي جوړول چې مولا دی د عالم دی علم ځان له درجه ده د سره علمي د قرآن او حدیث باندې پوي خیر دوی د پیرو خو پیر څه په سیدارش هغه به ګرځي کې ناس عابد زاهد انسان وي فاتاه د بغه بشراغه فقال ورته وي انه قتل 99 نفسا صفا خبره تو کړې مې کوم څه کسان وجري فهل له من توبه نظم د پر توبه شتي چې الله ته واپس ګور په دې کې دا فائدہ ده چې دا کوم انسان چې بده ګناونو کې اخته بس په دې نفس کې بیا د یو کمه محسوسيږي چې څو پر دې رب العالمین دی بندګۍ ته واپس نه ورغلی دا جونی مزدار نه دا جون کې خون نه دی جون کې اطمینان او سکون نه ډېر دي خلک دي چې موږ پیژنو کروڑپتیان لک پتیان دي غریبانه ګډ وډ ګرځي او الله ول په دنیا کې چې ترقی ورکړي خو په جون کې خوشحالي نه په جون کې اطمینان نه او ډیر داسې کسان پیژنو چې الله سبحانه وتعالى هدایت ورکړي نو موږ ته خپل ویلي چې زموږ جون اوس بدل شو اوس پکې اطمینان راغی اوس پکې سکون راغی اوس پکې خوشحالي راغله اگر که سره مال نه اگر که پیسې وسره نه اگر که دنیا وسره نه خدای زړه مطمئني د الله سبحانه وتعالى دین خاصیت ته چې کړه د الله سبحانه وتعالى بندگی کول نو لازم به سي لازم به خوشحالي ګور دا سړی یو کم سل کسانی وجري د غټ بدمعش سړی دی او غټ چې زورور سړی دی یو کم سل کسانی وجري خو زړه خوشاله نه دی نو اخر ورغه چې د لار ولټوم چې ما د زړه ته خوشاله شي په دغه ځله خوشاله نه و چې د بدمعش ته په دې ځله خوشاله نه شو چې د زورور دی په دې ځله خوشاله نه شو چې د مالدار دی په دې ځله خوشاله نه و چې زه نسب ولایم نه اخر د چې مجبور شو غلاري ته رب العالمین بندګۍ ته واپس راتو چې ځله مطمئن شي نو دی پیر څه بوته وی چې لا ستاره پر توبه نشته ولی ځکه چې دا پیر چې کنه پیر یا یو عابد انسان علم وسرنی په د باندې د عبادت زور د علم نه زیاتی ځکه د سره عبادت علم خو د سره نه کیږي نه ډیره سختی خو خی هلته خو پیر سیو دی کنه او علم وسرم نشته نو چې نه ستاره پر توبه کم ذکر تر توبې لایق یو کم سل کسان دی وجل زما په سره توبه شتي وکنه دا ګور د جاهل انسان د نقصانی د جاهل انسان د نقصانی چې وسړی ګوره راغه رب العالمین ته واپس کیږي خد زړه د اخلاص د دوی ستاسو پر توبه نشته او زموږ د بس خلکم په دې قسمه فتوا باندې ډېر څه خوشحالي کې چې سخوند کې یو مولای او هغه دې خبرو کې ضرورت در پر سنشتي د کافر دی د مرتد دی د وګړو توبه ته وګړو د چې په مسلمانانو کې حساب کړ د خلکو سم تکړه عالم دی کله یو کم سل کسانی جوړی کده چې موږ به راغلی د وګړو موږ سوي یو خپل راغلی د خلکو وزر سال کول چې ته یو کم سل کسان دی وجلی به شرم له اوس دلته راغلی توبه وباسي ستاره پر توبه کوي زور کیږي نه بس د چې دا خبرو کړ سره قار شو فقتله نو بس هغه پیر سیبم چې ته ورسو فکمل به 100 سل کسانی پورا کړو هغه ملک وسیک او دغه عادت ته مخ کې نه دی قتل او قتال سره د جنگونو سره وجلو سره بس سره ملک او دوی وی چې بیت پوسکو چې ماته ودي سره خو چې عالم او پوه انساني يفدل على رجل عالم
نو بیا ورته د خلکو یو عالم خو چې الله سبحانه وتعالی ډېر علم ورکړی هغه پسې ورغی ورته ووایي انه قتل 100 نفس سل مې وجلي سل هغه ولني ته خو یو کوم سل وي دته سل مې وجلي فهل له من توبه توبه شتي هغه ته نعم ولي نشتي ومن يحول بينه وبين التوبه او د توبه په منځ کې وسوک راشي وګور عالم دی ته وایي دا د حدیث نه غټه فائدہ راوته چې عالم د عابد نه غوري زموږ په دې ملک د صوفیان پیدا شوي دي د جمعتونو په دې ګوټونو کې جناس او الله الله کوي او تسبیح سره پلاس کی او صرف دغه ګوټونه نیولې دي او پستی خبرې کوا او په چا باندې رد مکوا دا خلک زر کار د الله سبحانه وتعالی بندګیو کې کنه زر کار سره تی ونه خوځي دوی د علماو درجه ته نشي رسېږي عالم دی هغه الله علم ورکړي هغه الله بصیرت ورکړي هغه درسه دغه په ذریعہ باندې الله سبحانه وتعالی د امت چې د ژوندې ساتي د امتیانو ته مسلې څوک باندې علماء او ته باندې صوفیان خو نه بیانول صوفیه کې د مسلې شروع کړه خو به تباہ او برباد کی په الله باندې وي توکل او هر سپری درازه در چا عقیده ده در صوفیه عقیده ده دغه الله کو کینه په جمعات کې بدعات او خرافات زموږ په ملک کې غالبا څومره بدعات او خرافات دي صوفیانو خپل دین دی دوی جوړ کړي دوی نقصان دي نو دیږي کې دا غټه فائدہ سیاست ساتي چې عالم د عابد نسره غوړي یو حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وی د عالم فضیلت په عابد باندې دي سي ګور عام مسلمان نه دی ویل ګناګار یو عام مسلمان دی چې هغه عابد نه دی لګ عبادتونه کوي ګناونه هم کوي خو دیږي کې دا یو طرف ته عالم دی بل طرف ته عابد دی چې د الله سبحانه وتعالی بندگی کوي باغ کې ځان خوري کړي رسول صلی الله علیه وسلم وی د عالم فضیلت په د عابد باندې دي سي دی لکه څنګه چې زما فضیلت په د امت کې په ولاندینی سړي باندې دی رسول صلی الله علیه وسلم فضیلت څومره اوچت په ابوبکر صدیق رضی الله عنه باندې رسول صلی فضیلت څومره اوچت دی د نور پیغمبرانو باندې رسول صلی فضیلت څومره اوچت دی بیا چې په د امت کې ولاندینی انساني په هغه باندې څومره فضیلت دغه شند د عالم فضیلت ته په عابد باندې عابد یو عالم دی بس دغه پرځي منځونه کوي او لک ډیر دي عبادت کې خلکو ته درسونه کوي بیانونه کوي یو سړی دی ټول شپه تهجد کوي یو سار لروجي نشي یو نفلی عبادتونه کوي هر قسم عبادت کې د مخکې کې غویل موزر نشته هغه عالم ته نشي رسیدي اگر که دغه عبادت ددنه هغه ددنه کم دی دا خبره سریه ساتي ګره دا فائدہ په حدیث کې ده نو دوی څه خپل خبرو کړو د داود توبې په منځ کې څوک راځي انطلق الى ارض كذا وكذا پلانیزم کې لارشه التلارشه فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم اغه پلانیزم کې تلارشه الته نه کان خلق دي د الله بندگی کوي نو تاسو هم د الله بندگی کوه ولا ترجع الى ارضك فانها ارض سوء او د خپل ځمکې ته مر او پس کې د بد ځمکه ده په دې کې بد خلق وسی په دې جمله کې دا فائدہ ده چې کله وسړی په عالم پسې ورشي د مسلې ته پوښتنه نه هغه خو دې سیدومه ته پوښتنه چې توبه شتي او کنه دوی دې توبه شتي او طریقې وته موخه نه عالم له فکر چې یو سړی دې ته پوښتنه کې د مسلې نه چې یو ته پوره وضاحت کې طریقه وته وخی دا د عالم طریقه نه چې ته په عوام باندې پابندي لګولې چې زمانه وسوک ته پوښتنه نه کوي او دا په ډیرو مليانو کې د مرز د ایمان وسوک ته پوښتنه کوي چې ته پوښتنه نه کوي نه دین بسنګ واضح کی بلکې عالم دې دې لپاره په دې منبر باندې جناسي په دې کرسي جناسي په دې محراب کې جناسي د ناس دې لپاره دې چې خلک به د مسلې راوړي او دې بوله د مسلې د قران او حديث په رڼا کې د بوله حل کوي کوته نه معلومه خصفه وو ته جماعت دې مسلې کې پته نشته مال لګ ټیم راکا یا زبد علماء سره مشوره وکم دې کې څه حرج نشته په دنیا کې دې څوک نشته بل انسانانو کې چې هغه سره پوره علم دې څوک دې شته نشته لازم به عالم کې کمیت او مسله راشي شیخ الامام ابن باز رحمه الله تشتول پیجن شیخ ابن باز رحمه الله د سعودي عرب یو بلکې سعودي عرب نه د ټول مسلمانانو یو غټ مفتی تیر شوی یو غټ عالم تیر شوی ما په خپل دغه پروګرام اوریدو سوالات جوابات دغه نه کیدو پرېډو باندې نو زاړه سوالات جوابات ما اوریدو دغه نه فائدہ غستنه یو ته پوښتنه راشي یو زنانه ته پوښتنه کې د شیخ نه شیخ دې غلی اصله او ته وی شیخ د زنانه د ته پوښتنه کې شیخ دې غلی به الله علماء ته دې پته نشته ګور څومره غټ انسان چې هغه د مسلمانانو مفتی دی هغه وي ماته پته نشي دې ته ایمان وي دې ته تقوا وي او د دې سړي په علم باندې بسته به یقیني ځکه چې دې چې کوي مسلې بیانې دغه ته پته لږه بیانې اکه چې ته نه معلومه یا غوي مدخل صفای او ځکه علماء چې یو سړي د هرې مسلې جواب ورکو د هرې چې څه مسله د مال راوړي نه پوهې دې سړي کې څه چللې دغه هرې مسلې جواب چا سره نه
نه د عالم ناس دې لپاره دې چې دې بس کوي دې به جوابونه ورکوي. دا فائدہ به کوم بدیږي کې ده. بل فائدہ بدیږي کې ده چې د نیکانو خلکو سره اوسېږي نو رب العالمین ته بنږدې شي، او چې د بدو خلکو سره اوسېږي د الله نه بلري. ځکه ته د عالم سوې وي د خپل ځمکه پرې د خپل کیله پرې د خلک بی دین لري، او ته چې بی دین په منځ کې اوسېږي نو تا کې دینداری نه راځي. دا نن سبا موږ هغه کسان ته وایو کوم چې بدیش ډیرو کې اوسېږي چې هغه ډیری د بی دین خلکو ډیری دي، پای کې ډیش لګي، پای کې ټي وي، پای کې سیګریټ، نسوار، کنځلي، غیبتونه د کیږي په دې بری منځ کې به تاسو الله سبحانه وتعالى بندګي وکي. ته څه بندګي وکي چې یو ډیره کتاب باندې په باندې لګي چې د شپې تر پاسې تهجد ته ودرېږي ته خلکو خوب خرابې ته ولې را پاسې د کړه سادي جوړ کړي لیټ دی لګولې موږ خوب خرابې موږ سره مزدوري لزو په دې منځ کې به تاسو رب العالمین بندګي وکي. ځان له بدی شي ګوري کتر الله بندگی کول غواړي چې زید نیکانو خلکو کبه ته بندگی کیم نو خدای نیکان خلک به مجبوره کوي ته بر پاسې رب العالمین بندگی وکي. تر نیکانو خلکو منځ کې اوسېږي هغه د شپې را پاسې ځان له تهجد کوي 3 بجې ته وکړو د ټول خلک را پاسې یره د زل ته پروت د خلک بس راځي پاسې زم تهجد کوم یو ورځ بو کې 2 بو کې 3 بو کې به ورور ته دې سره د شي د تهجد به شروع کی. هغه د جمعرات په ورځ روزي نشي نیکان خلک ته وسو دي چې نه د روزي نو ورزلګیا مخ خوراکونه کوم او زمام روزه ده به دې من په روزو باندې د شي د نیکان خلک د چز غیبت نه کوي ته به غینه غیبت نه چي بیا توبه بس نیکان خلک فلمونه نه ګوري سندري نه وري دې هر څه نه بتلري شي. خو چې کله ته د بيدینو خلکو په منځ کې اوسېږي نو پتا کې به دینداری د کم زینه راشي. دا یو غټه فائدہ په دې حدیث کې ده نه پرته غټه فائدہ کته دا غواړي چې زما توبه الله سبحانه وتعالى قبول کړي او زه صحیح الله ته واپس شم نه د خپل زیب پرې دی په کوم ځای کې چې بيدینی کیږي او دې زیته بزی چې الته د رب العالمین بندگی کوي. دا طریقو ته د علم خو په دې ځکه دا فائدم ده د حدیثونو چې بیانوم د فائدې لپاره بیانوم. اگر که زموږ موضوع وګدې شي خو موږ چې فائدې د خلکو ته ملو شي دې ځکه یو فائدہ ده چې عالم له پکار چې د خلکو سره نرمي کوي د خلکو سره خپل اخلاق استعمالي. د الله سبحانه وتعالى بندگان دي دوی سره سختی نه ده پکاره سي پالتو ها په کوم ځای کې شریعت سختی کړل ته وکاو خاصه پالتو سختی جوړول نه ده پکار. د سړی راغی ګوره سم ظالم انسان د سل کسانه وجري هغه ته سوي به جواب کنځلي وته وګړي بدرې دی وته یوي جمعات نه وبس نه د مخ کې ورځو کې د سورز مخ کې پاکستان کې پنجاب کې بریلی مولا چې د جمعات کې تپوس کړي چې تاسو کې څوک موز نه کوي او څوک د رسول سم طریقه نه اپناوي لاس اوچت کوي. دا سوال دی یو ماشوم چې ته خطا شوی د بس لاس اوچت شوی هغه د سوچ کړي دماغ کې چې ته بل چې د ذهن نه هغه سوچ کړي چې مولوی سی وایي چې تاسو کې څوک موز کوي او څوک د رسول سم طریقه مني بل لاس اوچت کړي لاس اوچت کړي دوه ګستاخ رسول ته ټول جمعات ګرم شوی دی د خپل ګستاخ رسول هغه تللی کور کې ټوک راغسته خپل لاس پرې کړي د خیلا سي پرې کړي به راول مولوی سی له پلیټ ور کړي نو مولوی سی وایي چې دا عاشق رسول له او خلک اوس دغه زیارتونه لږه خلک ته پوس لږه بلز ما ولې دغه پروګرام نه دا ځلې بوسو زیدو چې دا غریب خو سید دغه د رسول صلی الله علیه وسلم د محبت تلاسه د چلو خو دغه خبيث ته ګوره دغه جاهل او خر ته ګوره چې دې ته پوسونه کې په جمعات کې تاسو کې څوک د رسول سره مینه نه کوي دا څه ته پوښتنه مسلمانانو ته ته پوښتنه کې چې څوک د رسول سره مینه نه کوي او بلکې ته پوښتنه وګو ځکه مقلتوب دی وګو ته پوښتنه وګو به ماشوم لا سوچت کو ته ولې لا سوچت کو که بوډا سره له سوچت کې خیر سره هغه به ته پوښتنه کې دا غلط ماشوم دی وای ولې لا سوچت ګورور نه هغه به ته وایي زه خطا شوم بس وسیله هیڅ خبره نه الله به دې باندې و نه کوي د هیڅ خبره نه به دې نه ګناګاری نه دیو ماشوم نه روغ لاس د خی او غم خیلاس هغه پرې کړه ټول عمر لاغه د شمپاتي شو او دا مولوی سي مراتب دی نو پکار درې چې عالم دي خلکو سره نرمي کوي د الله سبحانه وتعالى بندگان دي زمو خو لکه کله داسې جاهلان راشي والله لازم چې زما په مخ کې هغه خبرو کې چې ته وره د غوګونه به اسرش د بس مرګري غوسي شي سې دي سو ته دي ولې وته دي دا الله بندره په به زه سره خبرې کوم ورو کو د اوس خکی ان شاء الله او الله سبحانه وتعالى شانو کې سړی خش او دغه خسیرت د رسول سم دی ګور رسول سم په مجلس کې راسته یو ځوان لکراغه یا رسول الله زما یو فرمایش ته رسول سم ته څه مسله ده او صحابه نه استي چې د انسان وی مال اجازه درکې زنا کوم دي زنا ته مزله ډیر شي اوس که زموږ مجلس ته دي سړی راغی اوس نو په کې ته ماته وی چې مال اجازه درکې تاسو به سره څه کوي دي چې البم وسره کړی زما د خبرې نه مخکې چې به ادب به دینه ته زنا اجازه غواړي رسول سم ته خورش کې نو ځان سره لاس په واچو په دې سینې ولا لاس کې خو د رسول سم د رسول د لاسونو ډیر یخو وې د یخوال احساس ما د سینې کې وشو
او ما ته ویل خپل مور لپاره خوخه ما چې نه د خور لپاره خوخه چې نه تر لپاره خوخه چې نه نور سره څنګه کې نو بس د دې خبرې د لاسه بیا د زمکه په دې مخ باندې کې زما یو شی بدی شو غزینا و داسې طریقه په ناول پکار دي خدا موږ نه وایو چې ګره په ارزي کې بنرمي نرمي خبرې کې کمزې کې چې سختي ته ضرورت یالته بس کې الته سختي کې او په کمزې کې چې نرمي ته ضرورت یالته نرمي کې خاص کر چې د انسان راشي چې الله ته واپس کیږي زړه نرم شوی دی ته خراکه رب العالمین طرف ته پرې توبه وباسي نو دی عالم ته وګوره څومره پوه انسانو دایو ته به زیاتی وي ومن يحول بينه وبين التوبه استاو د توبې په منځ کې وسوک راشي نو دا د علماء او اخلاق دي چې د خلکو سره نرمي کوي بل فائدہ به کې دام پرته ده چې تم بنقتی کې مړوي د پلانې د نه لري ته نه راوړي خنو د سې کړي د پلانې کوم غټه ګناه کړو د نشي کوي نشه غټه خبره ده او چې سړي سل کې ساوجري کې دا غټه خبره ده کوم غټه ده په من کې څوک د دې ګناګار او ظالم شتي سل کې ساني وجري دې څوک من کې څوک نشته یو سړی دی ګیره وړه کوي یو سړی دی مثال کې سندري اوري ته یو پر نشيتو دوی پر دوه بل وړه پرې د نه راوړي دا وګور سل کې ساني وجري رب العالمین په واپس دې به واپس تخپل کوشش کوه الله سبحانه وتعالى به د پر زړه باندې دا رحم د وبتوي کې د بچینه الله سبحانه وتعالى ته واپس دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیثونو څومره خواږه څومره فائدې به کې نه پرتی دا ګور یو حدیث ته یو حدیث کې د دومره فائدې پرتی او دا موږ اختصار کوو کسړی چې جوړ په کې لاړ شي بیا خو د یو حدیث کې سو درسونه کی هغه ته چې خپل ځمکې لمزه دغه د بدو خلکو ځمکه ده فانطلق بس دیم روان شو حتى اذا نصف الطريق اتاه الموت کله چې د لارې د منځ ته ورسېدو بالکل نو مرګ ولرا په دې کې دا فائدہ لري چې خالص توبه دې سړي وشته وګوره توبه وباسي نه کوم وباسي خالص دلیل په دې چې دا خالص توبه چې دی وته په سفر باندې دا نه چې خیر ثواب ولر شم بل ثواب ولر شم بل سبا زموږ دې باز کې سنت ګیره نه پرې الله رل زویره کې به ګیره پرې او چې بوډا شم بیا به ګیره پرې دا کوم توبه او کوم دینداری ده او ته به دا استپاتې شي دا خو خوځي رسل کسانی چې وجري چې د لارې تراوته دي ګور مرګ ولر اګه دې نه راوته مرګ بوله په دغه حال کې راغلی دا خو د خوش قسمتي و چې راوته دی لارې ته او مخ ته به الله دې رحمت ته ګوره چې سړی اراده وکي او د اراده په خیر دی او رښتینی اراده رب العالمین د دې اراده مطابق چې ثواب ورکړي مهربانه بچا دی اب د خپل بندگانو باندې ډیر مین دي بدیوته کله چې نیمه لار تر ورسېدو مړ شو فاختصمت فيه ملائکه الرحمه وملائکه العذاب عذاب ولا ملائکه رالو چې سړي عذاب ورکو رحمت ولا ملائکه رالو چې بده باندې رحمت وشي الله وبخي دې په منځ کې جنگ شروع شو فقالت ملائکه الرحمه دا کوم چې رحمت ولا ملائکه او چې جاء تائبا مقبلا بقلبه الى الله تعالی دغه الله طرف تر روانو خالص توبه وستوا د زړه د کومې نه وستوا په الله بس روان په دې رحم کې وقالت ملائکه العذاب اغاظاب ولو تسو انه لم يعمل خيرا قد دغه چې د خکر سره کړي نه سې د لاسه تاسو واجب د باندې رحم کی ګور د دې انسان دی چې سل کسانی وجري دي او خکاري د سره کړي نه خو توبه وستي ده فاتاه ملك في صوره ادمي الله سبحانه وتعالى یو بل ملک راولېګو په ملائکو کې د انسانانو په شکل کې اوس دې د پته نشتی چې دا د انسانانو په شکل کې یو ملک راغلی خو الله سبحانه وتعالى راولېګو فجعلوه بينهم نديو تيزه پلانیه تراشه فیصله کوي په مسګي مونږ ورانشي دوی نه عذاب برځي دوی نه وي بده رحمت راوري وي فقال ناغوت وي قيسوا ما بين الارضين نتفتي ذکر کوي چې لازم کې ناب کوي دا مسافت ناب کوي فإلى ايتهما كان ادنى فهو له نكمل رد جنجدي كم زمکه ته جنجدي جو دغه شو کدی د خپل زمکه ته نږدې د کم نه چروته دی جو بس بیا د عذاب ورکړي کی او کدی د بل زمکه ته نږدې کم چې نیکانو خلکو زمکه ده نو بیا الله سبحانه وتعالى به وبخي وفقاسوا فوجدوه ادنى الى الارض التي اراد نچکله هغه زمکه مسافت دغه وکړو او غي ناب کړه نو هغه زمکه ته د نږدې وکمه ته روان خوش قسمتي ته ګوره فقبضته ملائكه الرحمه نبيت الساعه ملائكه واغستو کمی چې د رحمت ملائکه
کوم چې د رحمت ملائکه هغه ته د ساواغستو متفق علیه د حدیث امام بخاری او مسلم راوړی. په بل روایت کې دی وفکان الى القريه الصالحه اقرب بالشبر. دغه زمکه تر کوم چې نیکانو خلکو زمکه یو لیش وته نږدې و بس لکه یو لیش دی را دی خو نه بس دی باندې بیا د عذاب د ملائکه مسلط کیدو خو د یو لیش دغه ته نږدې ونو فجعل من اهلها ان الله سبحانه وتعالى هم دغه کلی ولا سره شمار کو جره نیک سره. او فی روایه او بل روایت کې دا راځي څومره عجیب خبره ده. الله سبحانه وتعالى دې رحمت ته ګوري. فاوحى الله تعالى الى هذه انت باعدي والى هذه انت قربي. وی الله سبحانه وتعالى دې زمکه ته وحی وکړه دا کوم چې د بدو خلکو زمکه ودی چې دراوته وی تلری شه او دې بل زمکه ته وی دا کوم چې نیکانو خلکو زمکه وی انت قربي تر نږدې شه. وقال قيسوا ما بينهما بيوتويدا تاسو دا مسافت چکی ناپی کی فوجدوه الى هذه اقرب بشبر فغفر له. نو دغه نیکانو خلکو د زمکه ته یو لیش غنی جدیو یو لیش مسافه کې د دې بل زمکه نه اخو فغفر له الله سبحانه وتعالى وبخ. نه دی حدیث کې د الله سبحانه وتعالى د رحم ته وګوره. د الله په بندګۍ کې یو غوپا د الله سبحانه وتعالى په بندګۍ کې د دې انسان غټول ګناونه وینځه. نو کوم رب العالمین ته رجوع کو د زړه د کومین الله سبحانه وتعالى ته واپس شو د خپل ګناونه پریدو زموږ د توبه بل نه قبلې کې نه قبلې کنه موږ د دې سړي نه زیات ګناګار سل کسان خو موږ نه دی وجلی وسه پوری او نه موږ چرته د سی وخره غلې الحمدلله چې موږ بالکل د سره خکار کړی نه نبی اولی چې تاسو توبه الله سبحانه وتعالى ته نو باسي یو نوې ژوند شروع کړي. رحیم بچا دی مهربانه بچا دی دغه سړي د پاره ګوره هغه زمکه را نږدې کړه د نیکانو خلکو هغه بلې لري کړه چې بده باندې رحم وشي. حالکه د الله سل بندگان نور وجلی دی خو چونکه توبه وسته الله سبحانه وتعالى ته واپس شو نو الله سبحانه وتعالى هم دته دروازې بند نه کړي. رب العالمین چې دروازه نه بندي او کمه په من کې لري کمه بچا کې لري په من کې کمه لري من کورلو دا ور موټه کون الله سبحانه وتعالى چې دروازې نه بندي نو تاسو د نن نجری او خالص توبه واسي الله سبحانه وتعالى د اسمان د دروازې وټه کوي هغه دروازې کولو دي هغه درل چې څوک ورغله دی هغه واپس خالی نه راغله. خو سیب دې ته ضرورت ته چې موږ به د ځړنه چې دغه طرف ته رجوع کوو. دغه نه باندې حدیث راوړی دی وعن عبد الله ابن كعب ابن مالك. كعب ابن مالك زوی عبد الله چې هغه د قصه روایت کوي د کعب رضی الله عنه او دا واقعا ما په یو درس کې ځان له بیان کړی ده. کعب رضی الله چې د غزوه تبوک نه پاتې شو هغه د دوه مرګري نور مرار ابن الربيع العمري او هلال ابن اميه الواقفي د دوه دغه مرګري او د درېونه د غزوه تبوک نه بغیر عذره پاتې شيو. دیږي کې دا واقعیت دومره وګدري چې دا صرف د حدیث چیرې د تقریبا په سلور مخو کې 15 مخو کې نو دا واقع بیان نشم بیانوله. هغه بیان تاسو الحمدلله بیان زموږ د مرګرو سره شتي د کعب رضی الله عنه د توبې قصه هغه بیان ور ډیر عجیب بیان دی په ډیر زیات فواید دي چې کعب رضی الله د جهاد نه پاتې شو بغیر د عذر په نس کې پاتې شو. نبی الله سبحانه وتعالى دغه توبه څنګه قبول کړه 50 ورځې مسلمانانو دغه سره خبرې نه کولې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم د امر کړو دوی سره وسو خبرې نه کړ 50 ورځې بي الله سبحانه وتعالى دغه توبه په قران کې نازله کړه. په قران کې الله وی وعلى الثلاثه الذين خلفوا الله دغه درې کسانو باندې ما رحم کړی دوی توبه ما قبول کړی ده. نه دا مؤلف رحم الله چې دغه قصه راوړي دم دې لپاره راوړي چې وګوره دوی د جهاد نه پاتې شو بغیر د عذر نه خو چون کې رښتینی او الله سبحانه وتعالى سره رښتینی او د خپل پیغمبر سره رښتینی منافقان راتلو دروغ وي چاوي وي زما خزه کور کې आवाज او چاوي زمونږ کورونه خالی او ماشومان پکې نشتی چاوي موږ غریبانان یو چاوي موږ یتیمانان یو چاسه منافق سره غسل عذر یې کړ. دوی جلال رسول الله خصفه وي یا رسول الله موږ دروغ نه وایو موږ اسپاتې شیو خو موږ دغه وی چې سبا وزو بل سبا وزو پای کې موږ دغه پاتې شو رښتینی او په خپل کار باندې خیمانو او الله سبحانه وتعالى ته به جړل. دغه وی کعب ردنوي چې دسي حالت په ما باندې راغلی چې زمکه په ما باندې تنګ شي دا غټه زمکه په ما باندې تنګ شي وی دغه سوچ مې د دوه سوچ مې یو سوچ مې دا ک رسول صلی الله علیه وسلم وفات شو په دې وخت کې نځبه دغه شپاتې شند مسلمانانو ما سره خبر نه کیږي چې اخو داسي مسلمانانو صحابه چې رسول صلی الله علیه وسلم امر وکړ هغه به چون کې چونه چې ولې څنګه د قصې باغونه کوي
رسول الله صلی الله علیه وسلم وی د دې دریو کسانو سره بسو خبرې نه کوي. کعب رضی الله عنه زو بازار کې ګرځیدم د سره د ښکارېدل کوي د چې د نیوي زمکه د زراغله سلام به بخل کوجو چې علیه السلام جواب نه راکو خپل ترزوی په شلال هغه په باغ کې لګیو کاری کو زب ورلم موت ته زمانه ترزوی ته ته پته لري چې په الله سمره مینه د الله پیغمبر سمره مینه ته دې خبره پته نشته ما ته دې شو کوته ما ته چې الله ته پته ته مینه کنه مې درته ترزوی یو وینو خو دې خبره دا و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د سره خبرې نه کې دا د ایمان او چې شریعت سوی بس دغه دا کدی کې مخې ته پلار راځي او کدی کې رور راځي او کدی کې ماما او کاکا راځي نو په شان نو چې موږ د پیغمبر طریقې او شریعت پر خو د خپل خپلوانو لپاره پلانې خپکیږي او پلانې و چې ته وهابي شو پلانې و نو دین دی راوړو پلانې و چې میراث کې وایسه نه اخلي دا غي درسه موږ دین پر خو دی نو او یو سوچ می دا او پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شو نو بزغه به دغه حال پاتې شو د مرګ پر ما څه خبرې نه کوي او دې سیوم که رسول الله پاتشه وي د څه کوچه خبرې نه کولی دویم وې دې سوچ راغستم که زمړ شم په دې حال کې او لازم توبه نه قبول کړي نو چې زما وګوره سهال رب العالمین د دوی له رښتینواله راخکاره کو د خلکو ته د خلکو ولید چې کعب رضی سمې رښتینی انسان دی رب العالمین ته واپس شوی دی نو الله سبحانه وتعالى دغه توبه قرآن کې نازل کړي چې د قیامت پورې مونږ لولو کته سم الله سبحانه وتعالى دې شي واپس شو الله سبحانه وتعالى وساسه توبه قبول کړي دغه نه بعد حدیث راوړی دی وعن ابي نجيد عمران بن الحسين الخزاعي رضي الله عنهما عمران بن حسين رضي الله عنه ويجي ان امراه من جهينه يوزنانوا د جهينه قبيله اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم برسول الله صلى الله عليه وسلم بسراله وهي حبلى من الزنا او غد الزنا دلاسه دغه په خېټه باندې بچیو د جهينه قبيله و د زنانه پر رسول الله بسراله په بعض حدیثونو کې راځي د غامیدی قبيله والا و نو بعض علماء وایي چې د غامیدی قبيله د جهينه کې د یو زنانه ده او بعض وایي چې د قصي دوه جدا دي دغه تفصيلي مسله ده چې باغبن طلاب علم خپويږي او مختصر دی چې یو زنانه پر رسول الله صلی الله علیه وسلم او د جهينه قبيله و ويا رسول الله السبت حدا فاقمه علي رسول الله مرګرو سره ناشته زنانه رااله ويا رسول الله دې کار می کړی چې لغې د لاسه په ما باندې حد لازم شوی دی نو حد په ما قائم کا رسول صلی الله علیه وسلم دې کوم مختصر د نور روایتونو کې دې سره غلې چې رسول صلی الله علیه وسلم ځان غلې کو دې بیا خبرو کړ رسول صلی الله علیه وسلم ځان غلې کو دې بیا خبرو کړ نو دغه سره دوی ويا رسول الله په خېټه می بچیم دی ندیږي کې اولنۍ فائدہ ده چې کله یو سړی ګناو کوي او په دبن حد قائميږي د به قاضي او حکومت پسې وزي او کنه جواب دغه مسلې ده کله دې چې توبه وستي خالص توبه او دا د پته چې دې ګناه له واپس بیا نظم نو بس صحیح د توبه دی وستي الله باندې پردا چولې تم په ځمانه پردا واچو خو یو سړی دې هغه اته پته ما توبه وستي بیا هم دا ګناه کوم او بیا موږ هغه ته پته چې من کېدو ولا نه منو دله خدای چې لاړ شي په قاضي به حکومت به په باندې حد قائم شي خدای زنانه یو سړی به جوړې دي زنانه توبه خالص نه و موږ توبه خالص او خدای ډیر اوچته مؤمن او د زړه په دغه نه مطمئن کېدو ګناه خدای چانه کیږي و دې چې دا فائدې دې چې ګناه د اوچته انسانانو نم کیږي دا اوچته زنانه ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې دا مسلمان ده اوچته خزره اوس ګناه دي شو ګناه خدای چانه کیږي نه دې چې تاسو نصيحت کوم د نیکان خلک چې کمی د علما مجاهدین او طلاب علم د دنیا کې چې د ګناو شي نو الله بخي تاسو بخي به کنه به بخي معاشره زموږ دي چې د خلکو چې ته نه بخلې کی دیو بخپل زر کارونه غلط کوي هغه خبره نه ده خو کوچته یو ورځ علم په غلط کار ولیدو نبی به ماف کی زموږ خلکو نه ماف کوي دا دې به ولي درسونه کینو دی ولي به مونږ پړاوي نو دته وګوره د وزیر پلاني ځخه جامینه پارغه مو دی وی چې دي سي مو دته وګوره د وزیر jihad کوم دی وزیر الله په لار کې پیسې لګو الله په لار کې پیسې لګي دي سي مجاهد دي سي لکه غلطي ته وشو انسان وې دغه ته جدنه خطا کی دا سوچ ته زنانه ده هغه صحابي واقع معاذ رضی الله عنه موږ سره رضی الله عنه وایو صحابي راغب رسول الله جنا می کړه ما حد قائم کړ رسول به حد قائم کو غلطي ده وشو چې انسان غلطي کیږي نه کدی نه کانو خلکو نم غلطي وشي نه غدي څه غټه خبره ته ما جوړوي بس انسان دی خطا شو ته څومره غلطي نه کې موږ صرف دا خبره ټینګ کړی ده ویګیره پرې خو دي دي چې کسته موږ سو وایو چې ته ګور خیر د گزاره کوه مسلمان دی ویني ته چې راګیره پرې خو دي
نه دته په جواب کې سوې دته په جواب کې دا وې چې دې کړه غلطي وکي وګوره ته غلطي وکړه اسمه غټه غلطي دی وکړه نه دې وایي چې نه خیر دا خو د انسان نه کیږي او زه خیر وته چې کلمه ویلې ته وګوره دا کلمه غټه خبره کې دا ګیره پرې هوده غټه خبره ده ها په کلمه باندې غوښړی اسلام ته داخلي کړه یو سړی ګیره پرې نه خو دا د کافر دی چې عقیده برابرۍ نه دی ګناګار دی په دې بوله الله سبحانه وتعالى کوغړی عذاب بوله ورکي او د الله رحمت ته غواړي او به بخي او که عذاب ولا ورکنه دی وخت پورې په جهنم کې ورياذ بالله به غن روزي خو چې سړی کلمه نه وي دغه سره په اسلام کې داخل نه دا کم چې ګیره نه پرې خو دی او د اخرې له ګرځي صفا سوتره یا ګیره وړه کوي درته پوښتنه ته کلمه ویلې کنه دی ویلې کلمه دی ویلې ته ګناونه کې او ما ګیره پرې خو دی نه چې زمانه چې معمولی غلطي شوی ته ګیره پرې خو دی ته کلمه ویلې دي کلمې ته سوچوکه نو ګور د نیکانو خلکو نم چې غلطیانی کی دا رسول بشراله دی ایمان ته ګوره دا دلیل په دې باندې چې رسول صلی الله علیه وسلم دغه خلکو څنګه تربیت کړو کوم چې د رسول صلی الله علیه وسلم خو شاکی څنګه تربیت رسول صلی الله علیه وسلم دا کړو و چې دینه دغه يهودو نصارو د اخرت کوم دي شیعاګان روافض الله سبحانه وتعالى تباہ برباد کړي الله سبحانه وتعالى نیس نابود کړي الله سبحانه وتعالى دغه نوم او نشان د زمکه د مخ نه صفاکي اوس دغه کسان لګیدي په دې صحابه به خبرې کوي دغه دومره اوچ تربیت شوی دومره اوچ تربیت شوی چې زنانه سړی خو به سید زوروري د زنانه را لو خو ته پته چې رسول صلی الله علیه وسلم جمع کوي بیا پر رسول بشراله در دې ایمان او د ځای نه مطمئن کېدو چې سو پوری مالوي سزا نه راکړي شي نه زب نه مطمئن کېږي تر رسول صلی الله علیه وسلم ته خبر وکړه په یو روایت کې وته دوی یا رسول الله طاهرنی ما پاکه کا ما پاکه کا مطلب دی چې محمد حد قائم ک چې زده دي ګنا نه شم پاکه شه د دلیل په دې باندې چې په انسان باندې په دنیا کې حد قائم شي نو د دې ګنا نه شو دې ګنا نه پاک شو په حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم فاقیم علیه الحد فهو کفاره له په کوم مسلمان باندې چې حد قائم شي د لپاره کفاره شو د ګنا ته الله سبحانه وتعالى د ختم کړی دغه د لاسه د کفاره د لاسه دي رسول الله صلی الله علیه وسلم بچي فقالت يا رسول الله اصبت حدا فاقمه علي به يا رسول الله حد فقام فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه مشرت आवाज کو ویتري خوراشه اسی دي زنانه دي ایمان ته ګورګر دي د سوچ نه کړي زما د خبرې دلاسه زما قبيله شرمېدې شي زما مور په لار به شرمېږي موږ به خلک یادې ما به یادې خلک چې ګور دي وخت زینا کړو دي خبر دغه سوچ نه کړي سوچ دې ته کړو چې الله به مبخیو کنه وبخ دي ته ایمان وي دي ته تقوا وي چې سړی د خپل کلی سوچ نه کوي د علاقې سوچ نه کوي سوچ دار غسي چې رب العالمین به ګوره زمانه خپي او ګوره خوشاله وي دمه د پته نشته دي سوچ راغسته مونږ خو سوچ راغسي د قام قبيله او عادتونو سوچ راغسي چاته ویل کې د رسمي رواجونو مکو د اندوانو کار د پلانې رسم چې ته نو سو وروز د خلک کینه نه دغه اندوانو د رسم رواج به د کوي خلک کوي او د نه ګوري چې الله به دې خپکی کوي به خوشحالي دي زنانه رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه مشرت आवाज کوي ته خورش ابو سراغ یا رسول الله سوي فاذا وضعت فاتيني وکله چې دې د ماشوم پیدا شي به ما په سراغله در رسول الله د رحمت او شفقت ته ګوره چې پرېږه د ماشوم پیدا شي نبی به ما په سراغله په نور وختونو کې دي چې رسول الله ماشوم پیدا شي بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی چې د ماشوم د پيونه دغه شي د تینه پرې کړی شي او روټي وسره په خپل لاس کې خوري بیا راځي مبجا زنانه بیا روانه الله اکبر داسې ایمان چې کلونه به کوم چې وړي دوه کاله بعد بیا روانه یا رسول الله ماشوم داده لاس کو روټي شتي هغه روټي نه چک کو دي ته ایمان وي دي ته د رب العالمین سره محبت وي چې دي د دوه کاله منځ کې تیر شو د دوه کاله بچی د خپل بچی سره لوبي کړي دغه سره به خبري کړي دغه سره به خندا کړي خپل مور پلا سره بناستي خويندرونو سره بناستي په منځ کې دا سوچ نه راغلی چې خیر د خبره به پریدم بیا نظم پر رسول هم پسې بیا مر روانه او ځان سره ماشوم را وست نو کله چې دا رسول هم پسې رااله فامر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم امر کو چې دی له کنده وکني او کنده ولوکني خو دومره کنده چې لري اثر سي د ښکاری د بهري فشدت عليها ثيابها د کپړې په وټلې ټوري وټلې شو مضبوطی کړې شو دې راشي زنانه د ښکارنې شي ثم امر بها فرجمت برسول امر کو ناغه سنسار کړې شو رجم کړې شو په کانو باندې خلکو وښته هغه مړ شو ثم صلى عليها برسول الله صلی الله علیه وسلم هغه باندې جنازه مو کړه
او دې خبرې سره بلګ ودرې کې چې په ځل کې ان شاء الله زموږ کو غوسه نه راځي خو لکه د باز نن سبا چې راکم علمانيان او د الله دینیان او د دین لري او د انګلیش ته ټکی ډیر وي د به قصې ډیرې کوي په دې کې د خبرې وضاحت وکړي چې ولې رسول الله صلی الله علیه وسلم د زنانه رجم کوي څومره سخت سزا ولا ورکړه خو پرې خو دی به وکنه سبب ته نه ویل چې خیر دی ولې رجم کوي د دې سزا دي سی ولې نه ده چې شل کوړی وي د دې سزا دي سی ولې نه ده چې جیل کې یو کال دا ډېره سخت سزا نه ده رجم کوي چې دې کې دا مسله ساتي چې د رجم د هغه چا د پاره دی د هغه سړي د پاره او د هغه زنانه د پاره چې هغه سي شادي شوی دیږي کې د زنانه چې د دې واده د کاری کړی دی نو د سزا حقدار چې د غټه سزا ورکړي دویمه ده د نور ګناهونو او د زنا په دې باندې منځ کې فرق ته د ښکاری شي کړي چې قرآن او حدیث مطالعه وکړي چې د شریعت ډېری لارې موږ ته بندي کړي دي د ګناه نظر به حفاظت کې پردو زنانو سره به نه کینی زنانو ته ویل تاسو به دې نه کوي تاسو به دې نه کوي تاسو به دې نه کوي دنیا پټکی لګولې چې ګناه به نږدې نور چې دې پټکونو باوجود یو سړی لاړ شي دغه ګناو کې نه به د حقدار نه چې د سزا هم سختي به حقدار دی کنه دغه پټکونه ډیر زیات دي د کم زی ته رب العالمین ویل دې حفاظت کو دې سم کو دې سم کو دې سم کو دې سم کو ټول دې چې زنا ونه کوي باوجود ته زنا کې دا خو بیا د سړی حقدار چې د سزا غټه ورکړي بل به دې کې دا فائدہ ده چې په کوم معاشره کې زانی او زانیه د پر رجمی په هغه معاشره کې زنا یمنه په معاشره کې زنا نه الله په قرآن کې سي ولکم فی القصاص حیات او په دې قصاص کې تاسو لپاره ژوند دی یو سړی څنګه ژوند دی سړی رانه مړ کو او الله وی ژوند دی ژوند دي چې دا یو خو مړ شو خو د دې لاس ور نور سي دا په امن کې شي د لپاره به ژوند یو سړی را پاسې بل سړی مړ کو قاضي سیبو یې زنه سر والي کی نو سید چې زمونږ نه یو سړی لاړو دی خدا نور چې کوم بدمعشان دي کوم قاتلان دي نه غوي په یره کې شو نه غوي بسوک نه وجنی لازم د پر ژوند نشو په یوزي کې دی ډاکونه لا سو بس پر څوک بغلا نه کوي د الله سبحانه وتعالى د دین ګره د ډېر خوږ دین دی په دې کې ټول حکمتونه او فائدې د زموږ ایمان دی دا نن سبا دی چې انګلیش ته د درې ټکی زده کړي په ټیویانو باندې راځي دا دوی قصې دي خا دوی چې به چاله سزا ورکړي غبي سزا ده د انګریزان د يهودو نصارا دوی چې به چاله سزا ورکړي نه غسه ده هغه سزا ده یو سړی ونی چې داغه غوخه دي چې لري کوا دې توګه غوخه د کوم ځای حساب ته چې ته غوخه توګي یو سړی ژوندې په خورو کې خخوا د کوم ځای حساب ته یو رچ دی بی دین خلکو نه د چلزان نه دغه جوړ کړی دی راوتی دی په ټي وی ان باندې ځان مفتیان دوی چې دونه چې د انګریزان چې د چل کې د ظلم د زمونږ په اسلام په خدي دا جو زنانه رجم کړه ولې رجم کړه دغه یو جواز دغه یو سبب دی اسه خو نه دی شي بل سوال به کې کڅوک داو کی چې دا زنانه نه سر ولې نه وو چې رسول سم دا رجم کوي ولې لکه به نور سزاګانو کې وسره خبر سره مړ کو به دې سروا قاضي به هغه خراجي سر به دی وي نو دی ولې رجم کړه جواب درې چې الله سبحانه وتعالى په دې شریعت کې د دې زانی او زانیه لپاره د رجم بدلی خو دی چې یو خو د ګناه ډیره غټه ده دوی مده چې د دې اندام انسان چې کړه کورواله کې کورواله او د دې منی لاړ شي منی دوی په اخر کې د خون سره وځي دا منی ټوب وي او د سره د ته خون ملو شي احساس د توشي دغه نه به د ټول جسم پلسمن شي کنه ها ټول جسم بالکل اودشي ځکه چې د دې تعلق د ټول جسم سره دی د دې ټول جسم د دې زینا نه خونه غسته دی نو چې دې په دې کانو ورګي دا سره ته خدای ځکه چې هر اندام د دې خونه غسته دی بل نه چې به سزا ورکین باغی کوم دي سي نه چې غړ کانی درځو بلاک تر غسته په دې باندې خو هغه د غزانی او زانیت هغه سخت او ته ملاو نشو ګورې موږ خدای سوچ کوو چې غټ کانی باندې سخت ډېر خو باندې سخته هغه څنګه سزا چې شریعت غوړي هغه شاملو نشو په دې کې وزلونه زموږ ګورې بالکل مضبوطی ځکه د رب العالمین شریعت ته ضرب برابر زموږ په ځل کې په دې سړي باندې رحم نه راځي ضرب برابر رحم نه راځي زرا او کله زمونږ زوی او کله زمونږ لوري او کله زمونږ خزي او کله زمونږ موري او کله پلاری کدی باندې دې سزا رااله نه زمونږ په ځل کې سن راځي دې څه کنه ده ها دې څه کنه ده دې څه ده د زمونږ شریعت ته په دې کې خو دې خو نه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله اغلا کې کس نیوي شی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم تلاس وو خلکو رسول ته سفارش وکړو رسول الله تاسو دوه بارګي سفارش کوي
که زما د لور فاطمه رضی الله عنها غلو کې دینه مونږ لاس پر کو وګ د رسول الله لور سمو چې د زنانه نه او زموږ د غوینه اوچتي زموږ د خپل خپل د غوینه اوچتي د شریعت سزا ده. خا په ډیر وړو کانو به نه ولي چې سخت به ډیره زیاته شو. اوس بالکل معمولی وړ کانی د راغستې باغې ولي دا به کیم پوری ته ولي به سخت خډیره شو په منځ کې اوسې چې نه غټ کانی نه ډیر واړی وی کله چې دا وشته په بل روایت کې راځي وی کله چې دا وشتنو یو صحابي دا کان ډیر په زور رواچونو د دې جسم نه ویني ودانګل نه هغه به مخ ولګیدا نه هغه دې ته خیری وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وی دې توبه وستې ده کله دې مدینه ولا مدینه کې ګورو صحابه وسیږي ټول کله دې مدینه په یو کسان باندې تقسیم شنو د پر کافی دې توبه وستې ته خبرې مکو دې کو چې ثم صلی علیه رسول الله باندې جنازه وکړه د دلیل به دې باندې چې ګناه کبیره ولا باندې جنازه د کېدیش رسول الله په جنازه وکړه دا مطلب چې کافر او بس په دې جنازه نه کیږي جنازه کې دی شي. فقال له عمر لك سهو عمر نو تسوي وتصلي عليها يا رسول الله وقد زنت يا رسول الله زنا کړي ته بمنځنه کې هغه مزاج لك سهو رسول الله لقد تابت توبه دې توبه وستي لو قسمت بين 70 من اهل المدينه وسعتهم کچرته د توبه او یا کسانو باندې تقسیم شې د مدینې دغه لپاره کافیه. بيو رسول الله وهل وجدت افضل من ان جادت بنفسها لله عز وجل او عمره د دینه بغوره سوګي چې خپل را لوزانه قربان کو رب العالمین لپاره خپل بندگی ښکارا کړی چې رب العالمین سره د دې محبت دې د دې بندگی کوي د الله چې خپل ژوند خپل بدن خپل بچي پرې خو جوړ کی خپل خاون خپل مور پلار غر سره پاتې شو د دینه به اوچته بل سوګي وي. دا حدیث د امام مسلم ورته په نورو کتابونو کې دی دا مختصر فواید د دې حدیث چې وګوره دې زنانه زنا کړې و خو الله د دې توبه سکړه ای قبول کړه نو تاسو توبه وباسي. دو حدیثونه دي مختصر ده بو او دې سره د موضوع ختم شي توبه ده. وعن ابن عباس رضی الله عنهما عبد الله بن عباس وی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال رسول الله دا خبره کړي لو ان لابن ادم واديا من ذهب کچرت د ادم بچی له یو کند ورکړه ډکه د سرو زرونه احب ان يكون له واديان نه دی بوجي دوه نه به ډیر اخوي. په بل حدیث کې راځي وی ک دوه کند دی ولور کړي نو دی به سوی مغواړي دی به درې مغواړي د انساني رسته او مؤمن کې دنه قناعت څه ته وي په لګه دنیا باندې صبر کول په لګه دنیا باندې خوشاله ده د مؤمن صفت ده. الله مال سره کړي زبې خوشاله زبې مطمئن دي د مؤمن شان او چې کله د بګدنه قناعتونه د جون به مطمئني دا جون زموږ د صدر سره ګډوډ کیږي چې سره ډېری منډي وي او یو ځی ته لاس چې وبل ځی ته لاس چې ورور قرضې کته شو بچي مې دي شو زدي شو موزه د ټول دنیا په سر راغستې ده نه دې د جون به سو به راحت راشي سو به خوشالي راشي خو چې سره دا وی چې الله سره کړی دی بس دغه الحمدلله او چت نعمت ته زما الله مال را کړی زبې خوشاله یم زبې راضي یم دې شوی د جون سي دا خوشاله ما سره شتیم نشتی ینه ما تاسو ته د رسول الله د جون د صحابو د جون یو مثالونه تاسو له درکول چې هغه کې د قناعت صفت څنګه دنه پروت چې دا هغه د خلینو دي چې ټکی نه راوځي ګور ابو هريره د غریب انسانو مشهور صحابي چې د حدیثونو ټول زیات در نقل کړي د رسول سره بناسو د علم طلب کونو مزدوري ټیم بوته نو ناس وو د رسول سره بد حدیثونه به یادول به بیا په ټول شپه ناس زکه د رسول سره وی ته ویتر وختي کوه دغه ته چې ودی چې به نشي را پاسې دي دغه د شپې ناس علم به کو نو رسول سلام دغه شان ناس او صحابه هم ناس یو کسره کجوري راوړي رسول سلام له ور کړي رسول سلام په مرګرو کې یو دانه تقسیم کړي دوی رسیدا نه بوره زن د خپل دانه واغسته کجوري د جیب ته واچو رسول سلام ته ابو هريره ته دانه جیب ته چلوي رسول د خپل مور لوړم نو رسول سلام ته دا ته ورسته مور لو بل در دي د قناعت وي چې ته ابو هريره درنده شي خبرې نه کړي دا څه چلو شو دا خو دنیا په ما باندې دغه شو دا کیږي صحنه کې د رسول سم مرګره د رسول سم ته ویل شي چې یا رسول الله زمانه پر دعا کوي شي کې نشي ویلې خو چرته دا نه دی ویل چې رسول ته یا رسول الله زمانه پر دعا کوي چې الله مال پیسې ډیر راګدای نه دی ها دا ته پوښتنه دي بار کړي یا رسول الله د حدیثونو بسنګ یادوم د علم بسنګ کومه د پته چې د رزق چې د تقسیم شوی د بس چې زما په قسمت او ماته ملایوي قناعت صفت په ځن کې راولي وکنه.
ولن يملأ فاه الا التراب. د ډېر عجیب خبره رسول صلی الله علیه وسلم د ادم د بچی د خله او خېټه د صرف په خاور باندې ډکی د چې په خاور کې دی کنه او د خاورې په ورواچي د قبر په ډک کې نه بس بیا د مورش بیا د غیره سوغار څخه ختم شي. بیا رسول صلی الله علیه وسلم توب الله علی من تاب او څوک چې توبه وباسي نو الله توبه قبلای. دې لپاره د حدیث راوړل دي جملې لپاره چې انسانانو کې د هرست نه پروت ته کو څوک توبه وباسي او د قناعت ژوندۍ تیرین الله ولا توبه قبلای. متفق علیه. د حدیث امام بخاری او مسلم راوړل. هغه نه بعد حدیث ته اخرنه حدیث ته وعن ابي هريره رضي الله عنه ابو هريره حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله خبر کړي و يضحك الله الى رجلين. الله سبحانه وتعالى دو کسانو ته وکتل نو په خندا شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې دا خبر وکړه وی الله وخندل نو صحابي ته پوښتنه کوي یا رسول الله او يضحك ربنا زموږ د رب خاندي. اصحابین دې خوشاله شو وي زموږ د رب خاندي. رسول الله او خاندي او الله خاندي بیا خو بابا موږ باندې سو مهرباني کوي چې رب چې خاندي نه اب دې مهرباني اب دې شفقت ولي او د الله سبحانه وتعالى نعمتونو ته وګوري دا غدا رحمت او مهرباني ښکاره ده. ځکه حدیث کې راځي چې الله سبحانه وتعالى د مهرباني او د رحمت سل درجه پیدا کړې سل په دې کې د یو درجه د دنیا ته راکوزه کړې ده. د دې د لاسه چې مور په بچي باندې مینه نه ګوره د مور په بچي څومره مینه دا یو درجه ده ګوره دا یو درجه ده او دا یو کم سل درجه وی الله د ځن سره خو د قیامت پورز به بیا د بخلکو باندې رحم کوي مهربان واچاره دغه ته مختی کوي چې څومره ګناونه کړی دي بس هغه کړی عفو الله عما سلف یو نوې جون شروع کوي. زمونږ رب خاندي څنګه چې دغه د شان سره خای کیفیت یې مونږ ته نه معلوم کیفیت یې مونږ ته نه معلوم خو د صفت شتي چې خاندي او د دې معنی خو مونږ نشو بدلولای کنه چې نه د دې مطلب دا خو باسي په قران کې ګوتی وهلي نو موږ وایو چې الله خاندي څنګه چې دغه د شان سره خای کیفیت رب العالمین ته معلوم دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته کیفیت نه بیان کړي نه الله موږ ته کیفیت بیان کړي نو موږ څنګه د الله د ذات مبارک د ځان نه خبرې وکړو. دوه کسان دي چې الله دوی کوي خاندله سوق دي يقتل احدهما الاخر يدخلان الجنه. دوانو دا یو چې لګیدل دا بلی وجلې دا یو را پاسې دا بلی وجلې او جنت ته دوانه تللی نو یو قاتل له بل څه دی مقتول له قاتل جنت کې مقتول جنت کې دی. يقاتل هذا في سبيل الله دا ولنه چې کوم دی دا کوم چې مقتول له در الله بلر کې جنگ کو jihad لتلو فيقتل نو په jihad کې دی او کافر دلاسه وجلې شو قتل کړي شو نو الله سبحانه وتعالى جنت ته بوته چې د الله بلر کې چې څوک jihad کوي او نیت او اراده د الله سبحانه وتعالى د دین هغه جنډو چتولي د الله د دین د کلمه د توحید چتولي د سره الله سبحانه وتعالى جنت ته بوزي او قبل څه مقصدی نه د دې jihad زره برابر فائدې نشته دنیوي فائدہ به ته ملو شي خو په آخرت کې فائدہ نه نشته نه دغه جنت لر دغه خبره. ثم يتوب الله على القاتل فيسلم دا کوم چې قاتل له کافر دی هغه به ورسته اسلام قبول کړي فيستشهد ناغم شهید کړي شو چې جنگ لته یو الته یو کافر راغی هغه مړکو یو دې چرته لړ دیم جنت ته متفق علیه حدیث امام بخاری او مسلم راوړي. په دې حدیث کې څومره غټه فائدہ ده چې رب العالمین څومره مهربانه بادشاہ دی. ګوره دې دویم کسره پاسره د الله یو دوسی وجو مجاهد خدای الله مرګره دی کړ اولیاء الله کې چې مجاهد ولی الله نه به بسوک ولی الله د الله مرګره ګو د دویم را پاسره د الله مرګره ملکو خو به چې هغه توبه وستا او اسلام قبول کړ الله سبحانه وتعالى ته واپس شو نو الله ولا ګناه هغه ول معاف کړو جنت ته بوته دا به غټه فائدہ ده دې لپاره د حدیث راوړل. بل فائدہ به کېدای چې jihad فضیلت دا ولنه کس پس کې وجلې شوی دی او د دویم پس کې وجلې شوی jihad کې مطلب دی چې د امت د jihad امت ته د دې د سړي به په jihad کې مصروف وي او نن سبا موږ مزدورو زور کړه په تابوتونو کې وړي پس کې مړ کیږي مزدوري کې مړ کی. په دې کې دا فائدم ده چې عبرت خاتمي لده عبرت سره ده خاتمي لده مثلا موږ په نورو درسونو کې تفصیلا ذکر کړی چې الله تعالی سوال کوي چې الله زموږ اخر خاتمه وروکي دا غټه مسله ده. ګوره دا سړی اول کافرو خو هغه له عبرت پسې ده اعتبار دي خاتمي لده چې د اسلام قبول کونو الله سبحانه وتعالى جنت ته بوت الله تعالی سوال کوي چې الله زموږ اخر خاتمه وروکي.
او الله سبحانه وتعالی زموږ اخري خاتمه رو کې الله سبحانه وتعالی موږ له مرګ په دې ټیم کې راولي چې الله زموږ ناراضي